دا که خیر دې ځله په بابا ملنګ شو او بس دا خو قواله به راته وسوي کنه خیر دې که ډېره مننه چې خوشاله راته اوسې چې پروګرام ته ډېره مننه چې ډېر خوشاله شې مننه چې مننه بابا ما اوس داسې قصه اورېدلې وي چې ډېر واړی ته وي چا بوتلې وي چې واده له راغوښتی وي که نه او وایي چې یاره هلته کې راشم نو هغه قصه راته وکړه خو ډېره د مزې وه ما چې لږ شانتې زمونږ د مینهوال یم اوري چې دا او ډېر واړی کې زمونږ اواز اورېدی شي لا څه پته لګي چې کوم کور له ته تللی وې واده له او هلته کې لا ریډیو لګېدلي او د جانوري به غږ پرې راشي هغه به دې ځنه دې ما ته ووي ډېر واړی کې واده دې وي تا بوزو ستا ډېر دغه صفت کې وي چې دا راوله ښه او ښځو به مې راضي بنو نو ما زه راشه لاړه به شم صحیح ده سهار بانګونه یې وي چې له کوره ووتم او بس پرې کوچ ته وختو چې داسې 12 نیمې بجې هلته ورسېدې بیا یو ډاکسن و نیم پټو نیم کولاو بس اوس به واړی ته شو پاس واړی ته وخته چې واړی ته لاړ ورسېدو بازار کې کوشو وی دې بره غر ته ګوره وی د دې نه پاسه کور دی ما ورته بس دې ځای پورې رالم ستاسو خادي شوه زه به اوس واپس ځم ته دې ځای نه به ته سندرې ویم که وی ولې مې زه چېرته دې ته خطې شم مې زه کټ ته پهله ساره نه شم خطې نو دې ته چې مې کتل کټ یې راپسې راوړه مې په دې کې څه کوي دې کتاب به راخېجو ما وې زه اوس به مې دې کې خېجي او چې مړه شم بیا به په بل کټ خاص یو خبره ده بابا ووایه دا دی چې هغسې خو زه خو سم دې نه خیر دې ټولو ته به یو دا وګوره دا څومره ستا حالانکې ګوره زه چې کله پروګرام کوم که نه بابو نو دا نه د خاطر نه راوالي دا څوک ماله نه راځي او که زه ډېر هم چغې وم چې هلکه اوبه راوړی دا او نن چې ته راغلی نو دا وګوره لینډ لګېدی اوبه هم نشته دی نه چای دله تیاره کړې ده داسې کار بني نو دغه ټپې ورته ووایه بابو درې څلور 5 ټپې ورته ووایه 5 ټپې 5 ورته تاسو ګوتې شمارئ زه به شمارم سترګې مې وباسې چې ړوند شمه یا زړه له مې داغ ورکې چې نه مې کړی وینه او زړګي داغ به دله درکړمه که د بې ننګه یار دې بیا محتاجه کړمه زړګي سوال به درته وکړمه بس دې کلار شه په جهان دې رسوا کړمه وی د ماشومتوب ژوندونه راشه نو او د زلمیتوب ژوندون مې درته خېجوي او عمر هغه و چې ماشوم ومه او اوس چې زلمي شومه د غم ټیکهدار شومه یا چې مې د تورو زلفو وارو جبرانه زبردست یا مخلوق مې یارو مړه خوا به ګرځېدمه یا چې مې د تورو زلفو وارو نو د چا بکارو چا باسې غږ کوو د پنځونه دې خبر بس دا خوند چې وکړي بابا بیا خو خوند دغه شوي که نه ډېره مننه بابا خوشحاله راته اوسې الله تعالی دې وکړي چې دغسې ژوندی او ستا دغه فن ستا د هنر دې وي مونږ ټول به دعا کوو او وطن ریډیو ستاسو ډېر زیات شکرګزار دی چې تاسو راشئ ټایم وباسئ او دا څومره خلک چې تاسو اوري یقینا هغوی تاسو ته ډېر بې انتها انتظار کوي او په دې وجه کې بابو چې ته په دې باندې ډېره زیاته ګرانې نو زه خپل اورېدونکو ته هم خاص کوم چې بابو تاسو نه د څه هم طلبګاره نه ده سیوا یې د دې چې د دعا او د عزت ښه ډېر ریسپیکټ او قدر ولا ورکوي ځکه چې دا کوڅه په کوڅه باندې ګرځي او دغسې واړه څیزونه راوړي او هغه خرڅوي نو که چېرې ستاسو ضرورت هم نه نو د بابو نه دغه څیزونه خامخا اخلئ ځکه چې د بابو ژوند د هغې رزق هم په دې باندې روان دی اوس هغه وخت نه دی چې محفل له لاړه شي حجرو ته لاړه شي یا ودونو خادو ته لاړه شي او هلته کې سندرې ووایي نو که په داسې کې تاسو د بابو نه د یو څیز واخلئ او خیر دی که یو روپۍ دې نه ګران واخلئ نو د هغې فایده به دا وشي چې د هغې بچو ته او هغې ته به رزق میلاو شي د پروګرام وخت پای ته رسېدلی جبران بونیري به درنه غواړي اجازت د ډېر لوی الله امان